د نننۍ نړۍ له تر ټولو سترو ستونزو څخه یوه د اسراییل او فلسطین شخړه ده. له 80 کلونو څخه زیات وخت کیږي چې دې سیمې د خوښۍ او سوکالۍ څېره نه ده لیدلې، او دا ټول یوازې د همدې شخړې له امله دي. د دې ستونزې د ریښو د موندلو لپاره اړ یو چې تاریخ ته لږ شاته ولاړ شو. البته لږ نه، یو څه ډېر شاته. موږ په دې بحث کې نه د اسراییلو پلوي کوو او نه د فلسطین. زموږ موخه یوازې دا ده چې د دې سیمې رښتینی تاریخ بیان کړو. قضاوت بیا ستاسو په لاس کې دی. موږ باید شاوخوا 1700 کاله له میلاد څخه مخکې زمانې ته ولاړ شو، یعنې نږدې 3700 کاله پخوا. په هغه وخت کې دا سیمه د بني اسرائیلو په نوم یادېده. د بني اسرائیلو 3 پیغمبران ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام په همدې سیمه کې اوسېدل، او هغه سیمه چې کنعان بلل کېده. د دې سیمې خلکو ته بني اسرائیل ویل کېدل، او دوی خپله دا خاوره د بني اسرائیلو مځکه بلله. وروسته تاریخ مخ ته راځي او موږ شاوخوا 1000 کاله د میلاد څخه مخکې زمانې ته رسیږو، یعنې نږدې 3300 کاله پخوا. په دې وخت کې اسرائیل یو پاچا پیدا کوي چې نوم یې شاول و، او په تاریخ کې د طالوت په نوم هم یادېږي. له شاول وروسته داود د اسرائیلو پاچا کیږي او اورشلیم یا بیت المقدس د خپلې واکمنۍ پلازمینه ګرځوي. داود یو زوی درلود چې سلیمان نومېده. هغه په اورشلیم یا بیت المقدس کې د یهودانو لومړنی معبد جوړ کړ، چې له هماغه وخته د سلیمان معبد په نوم مشهور شو. د سلیمان له مړینې وروسته اسرائیل په 2 برخو وویشل شو. یوه برخه د اسرائیلو پاچاهي وه چې سامریه یې پلازمینه شوه، او بله برخه د یهودا پاچاهي وه چې مرکز یې اورشلیم و. همدې ویش د دې سیمې د لومړنیو ستونزو بنسټ کېښود. هغه یهودیان چې په دې سیمه کې اوسېدل له خپلو شاوخوا قومونو سره ښې اړیکې نه لرلې. هر امپراتوري چې هلته را پیدا کېده، یا یې غوښتل دوی له منځه یوسي او یا یې غلامان کړي. هر ځواک چې اورشلیم یې نیوه، معبد به یې وران کړ، خو کله چې یهودیان بیرته ستنېدل، خپل ښار او معبد به یې بیا له سره جوړ کړ. وروسته د کورش زمانه راځي. دا هغه کیسه ده چې موږ یې یادونه کوو په تورات، او همدارنګه د مسیحیانو په انجیل کې هم راغلې ده. یهودیان بندیان شوي وو او معبد یې وران شوی و. کورش هغوی د بابلیانو له ولکې خلاص کړل او ورته امکانات برابر کړل چې خپل معبد بیرته جوړ کړي. ځینې خلک دا کیسه افسانه بولي، خو دا روایت د یهودیانو او مسیحیانو په دیني کتابونو کې ثبت شوی دی. وروسته د هخامنشي امپراتوري پای ته رسیږي، اشکانیان واک ته رسیږي، او له بلې خوا په اروپا کې د روم امپراتوري د جوړېدو په حال کې وي. د روم امپراتوري ورځ تر بلې پیاوړې کیږي او د ختیځ پر لور حرکت کوي. بالاخره شاوخوا 43 کاله د میلاد څخه مخکې رومیان د مدیترانې سمندر شاوخوا سیمې تر خپل واک لاندې راولي، او اسرائیل هم د روم امپراتوري لاس ته لویږي. رومیانو له یهودانو سره ښه چلند نه درلود، نو ځکه یې سمدستي د سیمې نوم بدل کړ او فلسطین یې پرې کېښود. د فلسطین نوم د یوناني کلمې فلسطا څخه اخیستل شوی و، ځکه یونانیانو دې سیمې ته همدا نوم ورکاوه، او رومیانو د یهودیانو له کرکې له امله هماغه یوناني نوم رسمي کړ. رومیانو یهودیان غلامان نه کړل، خو هیڅ ډول اسانتیاوې هم ورنه کړې. حتی اجازه یې نه ورکوله چې عادي کارونه وکړي، لکه کرنه یا دکان پرانیزي. له همدې امله یهودیان اړ شول چې د پیسو له لارې کاروبار وکړي، خپلې پیسې سره یو ځای کړي او د بانک په څېر بنسټونه جوړ کړي تر څو خلکو ته پورونه ورکړي. دا ځکه چې هغوی ته د عادي کار اجازه نه ورکول کېده. په دې توګه یهودیان په خپل لاس بانکداران او صرافان شول، او هغه کسان چې عادي کارونه کول د پیسو اړتیا به یې لرله، او له یهودیانو به یې پور اخیست. له هماغه وخته دا کلیشه جوړه شوه چې ګواکې یهودیان شتمن دي. دا هم باید ووایو چې رومیانو یهودیان له فلسطینه وشړل، او هغوی په اروپا او لویدیځه اسیا کې خپاره شول. پیړۍ تېرېږي، مسیحیت ورځ تر بلې پیاوړی کېږي. عیسی مسیح هم په فلسطین کې زیږېدلی و او په اورشلیم کې په صلیب کړی شو. له همدې امله اورشلیم د مسیحیانو لپاره مقدسه سیمه ګرځي. 9مې پیړۍ ته رسیږو، کله چې مسلمانان پر ایران برید کوي او بیزانس ته ماتې ورکوي. فلسطین د مسلمانانو لاس ته لویږي. اورشلیم یا بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هم مقدس و، ځکه دا د مسلمانانو لومړنۍ قبله وه. که څه هم په 640 میلادي کال کې قبله مکې ته واوښته، کله چې مسلمانان اورشلیم نیسي، هلته یو جومات جوړوي چې د مسجد الاقصی یا قدس په نوم پیژندل کیږي. له دې وروسته دا ښار د 3 دینونو لپاره مقدس ګرځي: اسلام، یهودیت او مسیحیت. د روم امپراتوري د ړنګېدو وروسته یهودیان په اروپا کې له سختې ځورونې او سپکاوي سره مخ کېږي. مسیحیانو یهودیان ملامت ګڼل او ویل یې چې همدوی د عیسی مسیح د صلیب سبب شوي دي.
14مې پېړۍ ته رسیږو کله چې عثماني امپراتوري دا سیمه نیسي او فلسطین هم د هغې برخه ګرځي. عثمانیانو یهودیان ونه ځورول، هغوی په عثماني قلمرو کې په ارامه ژوند کاوه. سره له دې د یهودیانو لویه برخه لا هم په اروپا کې اوسېده. د 19مې پېړۍ په پای کې اروپایي یهودیان چې د نازي اوښکه بلل کېدل سره یو موټی کېږي او د صهیونیزم په نوم یو غورځنګ جوړوي. د دې غورځنګ موخه د خپلې خاورې ازادي وه. د 20مې پېړۍ په پیل کې لسګونه زره یهودیان له اروپا اورشلیم ته کډه کوي. هغه مهال چې دا سیمه لا د عثماني واک لاندې وه. څو کاله وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پیلېږي. د جګړې په پای کې عثماني امپراتوري بشپړه ړنګېږي او د هغې ډېرې سیمې د انګلیس لاسته لویږي. یو څه یې فرانسې او روسیې ته رسیږي. انګلیس په دې سیمه کې 3 هېوادونه جوړوي: کویت، عراق او اردن. هغه مهال اردن د فلسطین برخه وه، خو انګلیس د فلسطین نوم لرې کوي او اردن پرېږدي. او هغه برخه چې نن د اسرائیلو په لاس کې ده د برټش مندیټ فور فلسطین نومول کیږي. که ترجمه کړو نو معنا یې داسې راځي: د فلسطین لپاره د انګلیس قیمومیت یا سرپرستۍ واک. په دې سیمه کې مسلمانان د هغو یهودیانو په پرتله ډېر زیات وو چې تازه له اروپا راغلي وو. له همدې امله له 1926 کال څخه د یهودیانو او مسلمانانو ترمنځ تاوتریخوالی پیل شو. ان څو ځله یې پر یو بل ډزې هم وکړې. 1933 کال ته رسیږو، هغه کال چې هټلر واک ته رسیږي او پریکړه کوي چې یهودیان له اروپا وباسي. هغه پوه شوی و چې د اروپا صهیونستان تر ټولو پیاوړې یهودي ډله ده، نو ورسره تړون کوي چې 80,000 الماني یهودیان به له جرمني وځي او فلسطین ته بسي. خو په 1930 کال کې انګلیسان چې له هټلر سره دښمنان وو او فلسطین یې په واک کې وو، دا اجازه یې ورنکړه او هټلر ناکام شو. 2 کاله وروسته دویمه نړیواله جګړه پیلېږي او نازي ګوند یهودیان د جرمني د ټولو بدمرغیو لامل وو چې پایله یې ټولو ته معلومه ده. 1940 کال ته رسیږو. د دویمې نړیوالې جګړې له پای 2 کاله وروسته ملګري ملتونه غواړي فلسطین په 2 برخو وویشي، ځکه د یهودیانو نفوس ډېر شوی و او شخړې دوام درلود. پلان دا و چې یو عربي ایالت او یو یهودي ایالت جوړ شي او اورشلیم نړیواله سیمه اعلان شي. خو فلسطیني مسلمانانو دا طرحه په کلکه رد کړه او ویې ویل چې ټول فلسطین زموږ دی. 1948 کال کې انګلیس فلسطین پرېږدي او صهیونستان چې ډېر ځواکمن شوي وو اعلان کوي چې دا خاوره نور فلسطین نه بلکې لرغونه اسرائیل دی. کورنۍ جګړه پیلېږي. عربي هېوادونه د فلسطین ملاتړ کوي خو اسرائیلیان دوی ټول په شا تمبوي. فلسطینیان په لویدیځه غاړه او غزې ترانګه کې راټولېږي. له 250,000 زیات فلسطینیان له خپلې خاورې شړل کېږي او اردن او لبنان ته کډوال کېږي. تاوتریخوالی دوام مومي تر 1980 کال پورې چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ 6 ورځنۍ جګړه پیلېږي. اسرائیل د سینا ټاپووزمه لویدیځه غاړه او د جولان لوړې نیسي. له دې وروسته نور فلسطینیان هم شړل کېږي او یهودیان له بېلابېلو هېوادونو اسرائیل ته کډه کېږي تر دې چې په سیمه کې اکثریت جوړوي. له هماغه وخته دا شخړه روانه ده. د 2 دولتونو خبرې تل کېږي خو اسرائیلیان دا خاوره د خپلو پلرونو او نیکونو میراث بولي او اورشلیم یا بیت المقدس نه غواړي وویشي. له 2000 کال وروسته فلسطینیان په 2 ډلو ویشل کېږي. یوه په لویدیځه غاړه، بله په غزه کې. په غزه کې حماس دی چې د اسرائیلو له نابودي پرته بل هدف نه لري، خو د فلسطین د ازادي سازمان چې لویدیځه غاړه اداره کوي د اسرائیلو سره جوړجاړی غواړي. په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکا لومړنی هېواد کړ چې خپل سفارت اورشلیم ته ولېږدوي، چې دې کار ډېر عربان خفه کړل. شخړه لا هم روانه ده. حماس راکېټونه توغوي، اسرائیل ځواب ورکوي. ډېر کسان وایي دا سیمه د وخت بم دی، داسې بم چې له 80 کلونو راهیسې ثانیې شمېرل کېږي. پوښتنه دا ده آیا دا بم به چاودنه وکړي که به بالاخره سوله راشي؟